الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د تیر شوی د جمعې د ورځې په بیان کې د دې خبرې ذکر شوی چې شیطان د انسان د دوکه کولو د پاره مختلف حربي استعمالي. نو باغ حربو کې او باغ طریقو کې باغ لارو کې هغه صورتونه مخکې ذکر شو چې هغه شیطان انسان ته د مخامخ ناراضي، د مخکې د طرف ناراضي او د دوکه کوي. شیطان انسان ته د ورستو طرف نه هم راضي، ومن خلفهم، د دیو د ورستو د طرف نه زبدیو دوکه کوما دیو ته برازما. د دې څه مطلب دی؟ د دې مختلف صورتونه دي. یو خدا چې انسان کله الله طرف ته متوجه کیږي، انسان کله خپل آخرت طرف ته متوجه کیږي، آخرت طرف ته قدم اخلي او د پنیغ لار روانيږي، نو شیطان د ورستو نه راکاږي او دی وته وی لا خو ډیر ټیم دی، لا خو ته وړوکې، لا خو ته ځوانې، لا خو ته روغ رموټې، ډېر شي ټیم دی وبکې د آخرت هغه کار به مو کې، اوس په دې دنیا کې ځان له مشغول شه. نو یو طریقه دی د انسان د وروستو نه د دوکه کولو. دغه شان شیطان چې انسان دوکه کوي، نو یو په دې طریقه باندې هم دوکه کوي چې انسان ته وایي ستانه خو ټیم تللی دی، ستا د پاره وسو صرف او صرف دغه دا چې ته صحیح په موجوده ټیم کې او سستا سره زده کړه دا او سستا علم دی پوه دا، بس په دقه باندې صبر وکړه، په دغه قانع شه، وسته نور څه نه زده کولی شي، نه ځان بدلولی شي. او دا زموږ د معاشرې او عمومي رویه ده. اکثر به مشرانو نه تاسو اورئ یاره اوس خو دومره عمر تللی دی چې اوس موږ څه زده کولی نه شو. دا لوی دوکه ده د شیطان. د انسان عمر ټول په زده کړه کې تیریږي، او د دین زده کړې ته نه پرېږدي. شیطان د دین زده کړې ته نه پرېږدي چې د دین طریقې زده کړي، د دین لارې زده کړي، د دغې نه وروستو کوي. دغه شان شیطان یو په دې طریقه باندې سړی خطا کوي او د ګمراه کوي چې دی ورته وایي مخکې د دنیا چې ګناهونه کړي دي او ستا ګناهونه خو دومره دي چې هغه د شمار نه دي، ته به اوس راواپس کېږي، اوس د دې څه فایده شوه، اوس خو ستا یو نیکي هم په کار نه راځي، تا خو دومره ګناهونه کړي دي. په دغه وخت کې ځان ته د قرآن مجید هغه آیتونه رایتول پکار دي. الله رب العزت وایي یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای زما هغې بندګانو چې په ځان باندې زیاتې کړی دی، د الله د رحمت نه مه مایوسه کېږئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا، یقینا الله معاف کوي ګناهونه ټول په ټوله ګناهونه تاسو ته معاف کوي. د مرګه پورې موقع ده د انسان لپاره. نو دا په خپله باندې هم انسان له دا سوچ نه دی پکار چې ما خو دنیا شي ګناهونه کړي دي، زه به اوس څه نیک شمه. او د معاشري خلقو له هم دا نه دي پکار چې یو سړی نیکۍ ته راغی، یو سړی دیندارۍ ته راغی او بیا ورته دی ورته شیطان جوړېږي، اوسه پورې دی دا چلونه کول او اوس نیک شوي، اوس راته ځان نه حاجي جوړی، اوس راته ځان نه تبلیغي جوړی. نو دا خبره ده، دا خبره یاد ساتل پکار دي. د مرګه پورې د انسان سره مهلت دی او د دغې مهلت پورې چې انسان راوګرځېدو توبه یې وباسله او نیغه لار اختیار کړه، الله ورته تېر شوي ګناهونه معاف کوي. دغه شان انسان که چېرته په تېره شوي زمانه کې نیک پاتې شوی او نیکۍ باندې پابند د صوم و صلات او د نیغې لارې، نو دغه سړی که چېرته وروستو بیا ګمراه شي، بېلارې شي، نو شیطان ورته هغه تېر شوي زمانه ډېره ګرانه کړي. یاره هغه کار اوس ستا د وس کار نه دی، هغه څه وخت په هغې وخت کې دغه کار کولی شو او اوس ته بېلارې شوی، اوس ته هغه طاقت نه لري، هغه توان نه لري. نو د شیطان د ګمراه کولو، د شیطان د وسوسو مختلفې لارې دي.
دا لارې پیژندل دي دغه طریقې پیژندل دي او د هغې نه ځان ساتل دي او دا په څه طریقه باندې کېږي چې کله مونږ قرآن ته واپس شو کله مونږ قرآن راواخلو قرآن مونږ ته ښیي چې شیطان مونږ په کومو لارو باندې ګمراه کوي او قرآن د هغې ټولو لارو سدباب هم کړی دی د هغې دروازې بندې کړي دي د هغې علاج یې مونږ ته ښوولی دی چې مونږ قرآن ته د نبي علیه الصلاة والسلام سنت ته رجوع کو چې د شیطان د وساوسو نه محفوظ شو الله دې موږ د عمل کولو